ایمو سعید ایډوکیټ مې نومارو او زه په پېښور های کورټ کې 13 کالو نه وکالت کوم او زه د آفتاب افریدي شهید ورور یم. لکه څنګه تاسو له پته چې د آفتاب افریدي خاندان او د لطیف لالا خاندان په منځ کې یوه دښمني سټارټ شوه او په هغې کې ډېرې قیمتي جانې چې کوم دی هغه ضایع شوې چې په هغه کې د لطیف لالا په شونتې دغه شخصیت، آفتاب افریدي په شونتې شخصیت، سمیع الله ایډوکیټ په شونتې شخصیت او دا شونتې د وزیر اکبر او زنانه پورې ماشومانو پورې خلک پکې لوړل. خو بیا هم چې کم د قوم خلک دي، د افریدي خلک دي او په هغه کې چې کم دی رازق افریدي چې هغه د امن په سفیر باندې مشهور دی او د هغه چې کم هغه سره کم ممبرون وو چې هغه عمر حاجي وو، سینیټر مومن وو او دا شونتې ډاکټر نورون وغیره هغو په کوششونو باندې او هغو کوششونو سره نن دغه چې کومه سخته بدي وه، سخته دښمني وه چې د خیبر پښتونخوا په بادو په دښمنو کې مو په خیال چې داسې بدي دښمني مې نه تېره شوې، ځکه چې په دا کې زنانه هم لوړې، په دا کې بوډاګان هم لوړل، په دا کې ججون هم لوړل، په دا کې د سپریم کورټ وکیلان هم لوړل. نو نن د دغو جرګې په بنیاد باندې او د دغو په کوششونو باندې نن دا مسله سر له ورسېره وه، دښمني چې کوم دی په دوستۍ باندې بدله شوه. بله تاسو چې کوم سوال وکړو د عدالتونو خبره مو کړه، عدالتونه چې کوم دی دا د فیصلې حل نه رهي، د مسلې حل هم نه رهي، نه په عدالتونو باندې فیصلې شوي دي. لکه زه پخپله یو وکیل، زه دا ویم چې یو پیغام مې کوم دغو ټولې دنیو له پښتنو له چې تاسو هم چې څومره هم مسلې دي تاسو په منځ کې دا مهرباني وکړو، دا په جرګه حل کړو. عدالت چې کوم دی یو عدالت فیصله وکړي، بیا د هغې نه بعد اپیل وشي، هغه اپیل چې کوم دی په 8 کالو کې راوځي نه، بیا نه بعد سپریم کورټ له خبره لوړه شي، په 12 کاله کې په سپریم کورټ کې هغه اپیل نه راوځي. نو لہذا زه دا خواست کوم ټولو پښتنو له چې دا کمې خبرې اترې په عدالتونو کې یا کم کیسونه په عدالتونو کې روان دي یې دغو نه راووځو او دا چې کوم دا فیصلې تاسو په جرګه باندې حل کړو. جی دویمه دا و چې تاسو کوم یو قدم کېښولو، یو ښه قدم کېښولو او خلک ټول دغه شي معترف هم دي چې دغه یو ښه کردار ادا کړلو او دا فیصله یې وکړه. آیا دغې فیصلې په د نور پښتون قوم باندې بالخصوص په افریدي قوم باندې څه اثرات پرېوځي او هغه شونتې نورې چې کومې شخړې دي په افریدي قوم کې هغه له ته څه پیغام درکوي؟ یاره دا خو صافي صاحب داسې رو چې دغه اثرات په ټوله دنیو کې وي، ځکه چې دا یوه داسې مسله وه چې دا ډېره درنه خبره وه او په دا کې لکه څنګه مو وویل چې ډېرې قیمتي خلک پکې تللي وو چې په هغه کې سرکوري خلک وو، په هغه کې خو دغه فیصلې سره به انشاءالله په ټول پښتنو قوم له یو پیغام لوړ شي چې لکه څنګه دا خلک دشمن وو او مسله وه او دا مسله چې کوم دی په جرګه باندې حل شوه. نو لہذا دا پیغام او دا میسج به ټولو پښتنو له لوړ شي چې موږ به هم دا مسالې سره په جرګه باندې حل کړو. زه خو دام ګڼم چې په دا جرګه کې د دواړو پنډونو یو غټ کردار هم ځکه و چې دغه یو برداشت نقور وخوستو او هغې برداشت دا نتیجه وه چې نن دا کومه فیصله مخې له راغله. دا ولته څه دا بالکل همداسې رو کله چې هغه ته مدعي ویلی شي چې مدعي خپله خبره او د حل کېدو د پورې طرف له نه وړي نو کله هم نه حل کېږي. نو موږ چې کوم دی دا کوشش وکړو دواړو مدعیانو، حالانکه په دا کې موږ ورته وویل چې زنانه تللي دي، ماشومان پکې تللي دي، دا چونکې په یو داسې تاریخ کې هم نه دي شوي. خو بهرحال زه به دا ویم چې د آفتاب جج صاحب کوم خاندان دی دغه بالکل برداشت وکړو او چې کوم د لطیف والا خاندان دی دا یې فی سبیل الله معاف کړل او لہذا دغه مسله چې کوم دی دا حل شوه.